اوکټوپوسان حیرانونکي ژوي دي چې درې زړونه او اته پښې یا لاسونه لري. په دغه اوږدو لاسونو کې یې د مغزو لویه برخه هم پرته ده چې 1500 میلیونه عصبي حجرې او استثنایی ځواکونه رانغاړي. ځکه چې اوکټوپوسان ډېر هوښیار دي. هغه د چاپیریال مطابق خپل شکل، رنګ، نقش او د خپل پوستکي سطح هم بدلولی شي. هغه ځان په ډبرو اړوي، بیا داسې ښکاري چې الجی یا اوبړه یې چاپیروي. هغه ځانونه پړسولی شي او بیا سور رنګ غوره کوي. د مکسیکو د ساحلي ښار سیسال د یونان پوهنتون په یوه د باندې پرته ساحه کې بیالوژي پوه کارلوس روساس د اوکټوپوسانو یا اته پښې لرونکو ژویو د ژوند د بهترینو شرایطو په هکله تحقیق کوي. اوسنۍ پایلې ښیي چې اوکټوپوس په تیره د اوبو ګرمېدو ته حساس دي او بیا لږ شمېر هګۍ اچوي. که نړیوال اقلیمي بدلون لا پسې ډیر شي، دغه ښایي یوه ستره ستونزه وګرځي. موږ اوس پوهیږو چې د کریبین سمندر او د مکسیکو خلیج د اقلیمي بدلون له امله وار په وار ګرمیږي. موږ د اټکل داسې موډلونو رامنځته کول غواړو څو وسنجو چې آیا د اوکټوپوسانو شمېر به په راتلونکي کې راکمیږي که نه. تر اوسه پورې لا د یوکاتان د ساحل مخکې کافي اوکټوپوسان شته دي، خو په دغه کم غوړ لرونکي پاسته ژوي پسې تقاضا په ټوله دنیا کې په لوړېدو ده. د آسیا په ځینو سیمو کې یې کب نیونکو شمېر خورا راکم کړی دی. انټونیو کوک چې په سیسیال کې دغه ژوي نیسي، سږ کال ډېر ژوي ښکار کړي دي. تر اګست، سپټمبر او اکتوبر پورې مې ډیر زیات ونیول. دا په تا پورې خپل اړه لري چې څومره ډیر کار کول غواړي. زه د غرمې تر 1 بجې پورې 500 تر 600 پیسو ګټم. هغه کسان چې تر مازیګر پورې د باندې وي 2000 تر 3000 پورې پیسو ګټي. Ahí está. خو انټونیو کوک هم اندېښنه لري او نه پوهیږي چې آیا د کبانو نیونه داسې دوام پیدا کولی شي او که نه. ځکه نو دی د پوهنتون له څېړونکو سره همکاري کوي چې غواړي روزل شوي اوکټوپوسان وپلوري، د دې پر ځای چې هغه په سمندر کې ونیول شي. دا یو ننګونکې پروژه ده، خو نتیجه به ورکړي. د اوکټوپوسانو روزنه په ټوله نړۍ کې د کبانو د صنعت یوه ډیره ستره ننګونه ده. د سالمون او شرم سره په توپیر اوکټوپوسان بندګیرت ته حساس دي او ژر مړه کیږي. خو د مکسیکو څېړونکي نیکمرغه دي چې د دغه سیمې مایا ډوله اوکټوپوس ډیر مقاوم دي. دغه اوس د 2 میاشتو دی. د مایا اوکټوپوس ډیره ښه نوعه ده. هغه په ګاډه دغو ټانکیو کې هیڅ مشکل سره نه لري او ډیره ښه ګزاره سره کوي. بله دا چې د ماده اوکټوپوسانو له هګیو څخه کوچنی لارو نه بلکې اصلي کوچني اوکټوپوسان راوځي. د اوکټوپوسانو نور ډولونه د پارالارو په صفت دنیا ته راځي. د ژوند دغه پړاو کې بیا ډیری ژوي تر وخت مخکې له منځه ځي، خو دلته په سیسیال کې د هغوی روزنه ښه نتیجه ورکوي. له دغو هګیو څخه ډیر ژر نوي کوچني مایا ډوله اوکټوپوسان دنیا ته راځي. که په دقیق ډول وکتل شي نو کوچني تور ټکي لیدل کیږي چې د کوچنیو اوکټوپوسانو سترګې دي او نورې هګۍ هم اوس اچول کیږي. موږ دلته 22 ټانکۍ لرو چې په هر یوه کې یوه حامله ماده ناسته ده. موږ انتظار باسو چې هغه خپلې هګۍ واچوي. څېړونکي هګۍ لرونکي ښځینه اوکټوپوسان له سمندر څخه راباسي. هغه 1 کال عمر لري او د هګیو تر اچولو وروسته مړه کیږي. هغه د لوږې له امله مري. دغه کار په طبیعت او دلته د روزنې په سټیشن کې سره هیڅ توپیر نه لري. خو په بندګیرت کې د اوکټوپوسانو روزنه که د ژوند وروستۍ ورځې هم وي یوه ناندریزه موضوع ده. دا چې دغه ژوي ډیر هوښیار دي نو انتقاد کوونکي یې بندي کول اخلاقي نه بولي. کارلوس روساس بیا دغه نظر نه تاییدوي. موږ اوکټوپوس انساني کړی دی د فلمونو او کیسو له لارې چې همیشه خپریږي.
چې همدا اصلي ستونزه ده. د مکسیکو په سویل کې له اکتوپوس سره ډیر عملی چلن کیږي ځکه چې هغه د کلو د اوسیدونکو لپاره د پیسو او خوراکي موادو اصلي منبع ده. اوس به وګورئ چې دا څومره خوند لري. د کوک فامیل نن غرمې ته پخوي. دلته په یوتاکان کې هر ځای اکتوپوس عرضه کیږي. مثلا په رستورانتونو کې. سیلیویا کوک په غوړو کې سور کړی اکتوپوس راښیي چې اسکابیشي یعنی یوه مکسیکویي کتغ ته اضافه کوي. په نورو سیمو کې اکتوپوس په سوشي کې هم خام خوړل کیږي. په دنیا کې هر کال تقریبا 420,000 ټنه اکتوپوس خوړل کیږي چې تقاضا ورپسې نور هم په لوړېدو ده. هر ورځ انټونیو او سیلیویا کوک د یونام پوهنتون ته ځي او د اکتوپوسانو په روزنه کې رضاکارانه مرستې کوي. هغوی دلته زده کوي چې اکتوپوسان په یوه مصنوعي محیط کې څنګه روزل کیږي او راغټیږي. 1.6 ګرامه 1.8 ګرامه وړۍ زر تر سټرس لاندې راځي. په داسې حال کې چې څېړونکي ارقام راټولوي، انټونیو او د هغه ښځې د مولوسکوس دیلمایا په نوم د کمپاین بنسټ ایښی دی څو د اکتوپوسانو روزنه او سوداګري پراخه شي. د کلي نور کب نیونکي په پیل کې دغه کمپاین ته ډېر خوشحاله نه وو. هغوی به ویل چې دا لیونتوب دی او هسې د وخت ضایع کول دي. هیڅ باور یې نه کېده. په دې ترڅ کې د کب نیونکو 10 کورنۍ ورسره اوس همکاري کوي. د مرسته شوو پیسو په مټ دوی د روزنې لپاره یوه ساحه هم پیدا کړې ده. دلته هم ټانکۍ ولاړې دي. اوس دوی د فارم د فعالولو لپاره نورو پیسو ته اړتیا لري. موږ غواړو خپله پروژه وغځوو څو مو بازار په ملي او نړیواله کچه نور هم پراخ شي. دغه زما خوب او خیال دی چې ډېر ژر غواړم عملي کړم. دغه پروژه ښایي د ډیرو کب نیونکو کورنیو راتلونکی تضمین کړي. د سمندري ژویو په کمیدو سره ښایي هغه د نورو سیمو لپاره هم یوه مخ بیلګه وي.